احترامات مې قبول کړي. یو جینۍ چې خپل نمبر یې په سوشل میډیا باندې خور کړی او خپل نمبر یې خپلو دوستانو سره یا په سوشل میډیا باندې شریک کړی دی. دغه ټول تفصیل تاسو سره شریکوم چې دغه جینۍ سره بیا څه شوي دي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تاسو سره واقعیا هم شریک کړم او بیا به دغه ټول تفصیل چې کوم د نمبر دی هغه به هم درکم. درنو دوستانو د دغه جینۍ په باره کې واقعیا داسې ده چې دغه په کالج کې سبق ویلو. تاسو ته دا هم معلومه ده چې په کالج کې نن سبا څه حال شروع دی، ځکه چې موږ دا نه وایو چې په کالج کې موږ ته خلکو داسې خبرې کړي دي چې داسې کارونه شروع دي، بلکې موږ خپله هم سبق ویلی په کالج کې، په یونیورسټۍ کې خپل اشنا خپل یار ته نمبر ورکړی او څو کسانو نورو ته هم ورکړی چې په دې باندې به هغې خپل ټایم پاس کولو، ګپ شپ به یې ورسره لګولو او کله به چې دا جینۍ بور وه نو یو نه یو هلک ته به یې ټلیفون وکړلو، هغه سره به یې ګپ شپ لګولو او خپل خیال خپل فکر به یې ورسره بدلولو. دې ته به دې کار خوند هم ورکولو او ویل به یې چې بس د دې کار نه زه خوند اخلم، ځکه چې زه چا سره خبرې وکړم نو زما زړه ته آرام سکون راشي. نو همدغسې کېدا چې یو هلک ورسره داسې کار وکړو چې دا جینۍ د خپل مینې په دام کې ګیره کړه. اگر که هغه هلک ډېر غریب و خو دې ته یې دروغ هم وویل، دې ته یې غټې غټې خبرې وکړلې چې ما سره دا څیز دی یا را سره ګاډی دی او کورونه مې هم شته دی، خو هغه به د خلکو نه په کرۍ ګاډي راواخیستل. یو ځل یې همدغسې دا جینۍ ځان سره بوتلله، چکر یې ورکو چې یو هوټل ته لاړل او هلته یې 2 یا 3 ګنټو دپاره کمره ونیوله او جینۍ سره یې ناروا کار هم وکړو. کله چې ورسره ناروا کار وکړو نو دغه جینۍ بیا د دغه ځای نه کوره پورې راورسوله او دې سره یې د وعدې هم کولې. خو ډېره د افسوس خبره هلته مخې ته راغله چې یو ځل بیا هم دا هلک راغلی و د دې جینۍ کور ته او غوښتل یې چې دا ځان سره بیا په چکر بوځي، ځکه چې جینۍ ورته ویلي و چې زما په کور کې هېڅوک هم نشته. خو هغوی په دغه دوران کې مور پلار پرې راغلي دي او هلک یې هم په ځای باندې وجلی، جینۍ هم وجلې ده. څومره د افسوس خبره ده، زموږ په نوجوان نسل کې دومره عقل او شعور نشته. په کار ده چې پردی خور لور ته په حیا عزت نظر سره وګوري او جینکو ته هم په کار دی چې د ټایم پاسۍ دپاره هلکانو ته خپلې نمبرې ورنه کړي، نو داسې واقعیات به بیا مخې ته نه راځي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. آینده کې له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور